هسي شاپ مخروان شولي وطنا هسي شاپ مخروان شولي وطنا ارم کورد هر افغان شولي وطنا ارم کورد هر افغان شولي وطنا ارم کورد هر افغان شولي وطنا هسي شاپ مخروان شولي وطنا هسي شاپ مخروان شولي وطنا بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم امید ده د روژې د کوالټي کنټرول انجینر په صفت دلته کار اجرا کوم. پلم کانکریټ ته په دغه کې موږ بیا دغه کوڅه ټوټل د دې اوږدوالی چې دی 1540 متره اوږدوالی لري او دغه کوڅه چې دی بیا په بار کې بیا 15 متره عرض لري. ورسره څنګ کې بیا 420 متره اوږدوالی باندې بیا دا ډرینج لري. دا لاره چې د میربازار سړک چې د سچپ سړک سره یو ځای کوي. شاوخوا اویا نفره غیر مسلکي کسان په کار باندې بوخت دي او 2 کسان مسلکي کسان هم کار کوي. شاوخوا 15% کار چې یوازې کندنکاري ده او د پروژې وخت زموږ ټوټل چې د 3 میاشتې وخت لرو او شاوخوا د 15 ورځې کې کار شروع کړو. ارم کورد هر افغان شولي وطنا ارم کورد هر افغان محمد صاد من بازار وسیدون ډیر خوشاله یم. دا نه میاشتې بیکاره وم اوس اخته شولم. کار سمیږي هم کوروله په اسانۍ سره په رفتامت کولی شي هم نور خلک. نو دا زموږ لپاره یو کار هم دی په ضمن کې یو شی هم لاسته راوړو او دا کار هم پرمختګ کوي. زه خو د دغه میربازار اوسېدونکی یم. نوم یې جاکور جان دی. مشکلات خو نو ډېر مشکلات و. دغه کوڅه باندې په دا ژمي باندې خالي سړی نه سو تېرېدلی. یعنې موټرسایکل چې به په مخه سره ورغلی هغه به سره ولاړ به نه به سو تللی. یعنې ډېر غټ مشکلات دا چې خلک هم په کار اخته دي. بیچارهګان بیکاره ګرځېدله هم په کار اخته دي. مقصد لاره ته سمیږي نو دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی. ښاروالۍ څخه هم داسې غوښتنه ده چې نور خدمات راته وکړي. مطلب د اوبو د خوا مشکل لرو. نور سړکان خدای سره برابرېږي. د اوبه نه لرو. د اوبو د خوا مشکل لرو. تر سمره برسېږي خپل منزل ته د جوړښت په لار روان شولې وطنه د جوړښت په لار روان شولې وطنه ارم کورد هر افغان شولې وطنه ارم کورد هر افغان شولې وطنه هسي شاپ مخروان شولې وطنه هسي شاپ مخروان شولې وطنه ارم